څوک یې په قلم لوټي او څوک یې په دستار لوټي. پاتې په رهبر او په رهزن کې فرق هېڅ نه دی. یو به دې په لار لوټي او بل به دې په ښار لوټي. او څومره بېوسي ده د پښتون په سینه لبه ده. خلک په تیاره لوټي او مونږ سم په سار لوټي. او ای د کلو خلکه لا تر کومې سادهګان به یو. هره قافله راله د خپل کلي سردار لوټي. او ته د کومې رالې ګله ټول خلک دې ولوټو. ما خو وی محفل به د اختر ښکلي اشعار لوټي. ګرانو مینهوالو السلام علیکم. زه یم ذوالفقار کیف تاسو سره نیغ په نیغ د اباسین د غاړې نه د رشکای صوابی سره تعلق لرونکي اختر علي اختر صاحب سره تاسو به ډېر ښه پېژنئ. ډېر ښکلی لیک کوي، ډېر د قلم خوږوالی لري. او ورسره ناست دی زموږ بل مشر واجد علي واجد صاحب چې کالو ډېر سره تعلق لري. د اختر علي اختر صاحب نه به شعرونه اورو تاسو سره. او راځئ چې لاړ شو اختر علي لاړو خو دیوال سره نږدې وو. وروستو لاړو خو دیوال سره نږدې وو. سوال سره او که دا چېرې قیامت وي نو یوازې په مونږ ولې. که دا چېرې قیامت وي نو یوازې په مونږ ولې. او که دا چېرې قیامت وي نو پاتال سره نږدې او ناظر څه شعرونه دي چې د کلخمې اشیا د زړه آواز شو. د کلخمې اشیا د زړه آواز شو. زما فکر د وحشت پر ضد غماز شو. او ستا ښایست د جادوګرو سترګو سو. ستا ښایست د جادوګرو سترګو سو. پښتون سر د مین زړه رنګ ګداز شو. او چې دا ته وې که د سپینو پیو رود و. چې دا ته وې که د سپینو پیو رود و. که اختر د شخام مثل په انداز شو. بس ذوالفقار دلته غرایزې مینې شته د خزانې نه لرو. دلته غرایزې مینې شته د خزانې نه لرو. او د ګټو لارې دي او غرونه دستانې نه لرو. مونږه د خټو د کورونو اوسېدونکي خلک بارانه تا سره لا تاب د یارانې نه لرو. نور شعر دا خو د تعظیم وکني سر سوي او در سوي. دا خو د تعظیم وکني سر سوي او در سوي. او مینه کې یوه سوي او سل سوي او زر سوي. نو دا د ازل جوړه د ابد په پوله پاتې شي. او بویه که ته نه وای د منصور نه بختور سوي. او دا پیښه را پیښه د رباب په تڼه تڼه ده. دا پیښه را پیښه د رباب په تڼه تڼه ده. او یو ټپکېدو ته غر خوسکی پېښور سوي. او یو ټپکېدو ته غر خوسکی پېښور سوي. او بیا پېښور سوي. مونږ روژه ماتې مونږ لا روژه ماتې ته خیران ستړي په ستړي. ډېر ښه دا اختر علي اختر صاحب خوندور انداز او ډېر زړه پورې شعرونه. مننه یې کوو. تاسو نه غواړو اجازت ته را روانې خپرونې